زمونږ خپل ایجنډا یې اوس زمونږ دا را چې لکه د خان صاحب د غوریایي او دا کوم چې ضمني انتخابات شو دي په دې کې په دوباره باندې بیا داندلي شوې ده. زمونږ رهبر قائد تحریک جناب عمران خان کم چې په اډیاله جیل کې پروت دی، کم چې د 24 کروڑ عوام منتظر دی چې زما میسج، زما پیغام، زما شعور با دا قوم راوچتئی. کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم بند کر دو، نہیں تو یہ عوام اور پک چکی ہے اور برداشت نہیں کر سکتی. عمران کو نن زمونږ د علامتي هړتال د عمران خان د رهایي دی او کله چې په 8 فروری کې کومه داندلې شو ده دا جعلي حکومت فیډرل حکومت موږ دې ته زر تر زر وایو چې استعفاګانې ورکوي. پرزور مطالبه کوو د مقتدر حلقونه د دې ملک د جاسوسي ادارونه د دې ټول ادارونه چې کوم په اقتدار کې دي، په اقتدار باندې قابض دي د 15 کال نه چې دا لیډر دی رها کی. خو زه دا اینما چې دا کم تحریک چې روان دی د قائد انقلاب نو دا به ان شاء الله یا ترکی طرف ته روان دی یا سریلانکا ته ډیر زر د تاسو وګورئ. وای دا باد د زمانې چې منګ چیړي هسې نه ده، دا باد د زمانې چې منګ چیړي هسې نه ده، دا ګوري چې د مړو هیرو کې سره بڅري شته. زه په دې موقع باندې د خوازخیلې د پریس کلب مخې ته دا علامتي احتجاج چې منګ ریکارډ کوو د مقامی صحافیانو د میډیا د سترګې په لار باندې زه په دې موقع باندې هغه شرکا کم چې د انقلاب سره بڅري دي، کم چې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د حقیقي ازادۍ د قافلې روحي روا او تل مرګري دي. زه ستاسو راتګ ته او دلته کې په دې علامتي احتجاج ریکارډ کولو باندې د زړه د کومې شکریا ادا کوم او تاسو ته یو سلوټ کوم. تاسو ته به معلومه وي چې ما همیشتن کله چې زمونږ کمپینو تر 2 کاله وشو چې څه حالات تیر شو دي ستاسو د مخې وه دغه زمونږ په سر وه او موږ به چې کوم دی نه هغه حالات چلول. خو په 8 فروری چې کوم الیکشن کېدو په دغه زمونږ کوم کمپین چې و په دغه کې ما یو پیغام په هر حجره او هر بیټک کې جاری کړی و چې د عمران خان د حقیقي ازادۍ دا جدوجهد دا یو ډیر لوی اوږد او صبر آزما جدوجهد دی. ستاسو به یاد وي یا به ستاسو هیر وي خو زما یاد دي. د هغې وجه دا ده چې تاسو ته ما ویلي وو جمهوري عمل دی دا الیکشن دا عام انتخابات چې کوم شي وو دا خو چې درته میلاو شي نو زما او ستا حکومت به نن په پاکستان کې ځکه اقتدار او منډیټ موږ ته راکړی شوی و. خو ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې که چېرې زموږ په منډیټ باندې ډاکه واچولی شوه دا اقتدار موږ ته میلاو نه شو نو زمونږ دا جدوجهد او دا تحریک د حقیقي ازادۍ چې دی دا به د قائد تحریک جناب عمران خان سره موږ تر آخره پورې رسوو. آیا تاسو په دې خبره ګواهی دا مې ویلي وو؟ تاسو دا ګواهي وکئ چې آیا د عمران خان سره به دا جدوجهد او د حقیقي ازادۍ دا جنګ تر آخره پورې رسوو؟ بېګا ماته باچا لالا ټلیفون وکړو د پېښور نه چې یاره موږ زه چې هغه زموږ صوبایي امیدوار دی او امجد قومي زموږ امیدوار دی هغوی دواړه هم په ملک کې یو ملکګیر احتجاج کولو سلسله شروع کیږي. دا یو ځل بیا شروع کیږي، دا تحریک او دا جدوجهد بیا شروع کیږي. د هغې دپاره یو ګرینډ میټینګ وره پارټۍ د مشرانو په دغه سلسله کې هغه مشران هلته و هغوی ووي چې یاره علامتي احتجاج په پوره ملک کې دی لہذا د پریس کلب مخې ته به تاسو علامتي احتجاج ریکارډ کوئ. په دغه حواله باندې نن موږ هغه میسج خپل پاس کوو. زه تاسو ته اوس دا واضحه کول غواړم زمونږ رهبر
قائد تحریک جناب عمران خان کم چې په اډیاله جیل کې پروت دی کم چې د 24 کروڑ عوام منتظر دی چې زما مسج زما پیغام زما شعور به دا قوم راوچتوي دا به انشاءالله د حقیقي ازادۍ د انقلاب محرک جوړیږي د عمران خان پیغام دی د جیل نه چې یو ځل بیا په دې وطن کې چې کم ضمني الیکشن وشو بای الیکشن چې ورته وایي چې په هغې کې به باجوړ کې هم تاسو وکتل په دغه باجوړ کې که تاسو کتلي د آر په آفس کې جنګ وشو